ستړی مشه، زه وکیل خان یم. دا د ډیوه ریډیو د ټولنیزو رسانو نوی پروګرام ډیوه ستوري دی. د دې پروګرام لومړنۍ میلمنه وتلې پښتنه هنرمنده نازیه اقبال بیبي ده. نازیه اقبال سره خبرې شروع کوو، خو دا پروګرام به تاسو د هرې جمعې پر ورځ د ډیوه ریډیو د فیسبوک د لارې د یو نوي ستوري سره کتلی شئ. نازیه اقبال بیبي په خیر راغلی، ستړی مشئ. جی ستاسو ډېره مننه. ټولو ناول خو ګرانو کتونکو ته زما لخوا ډېر سلامونه د مینې او د خلوص ډک، او ستاسو ډېره مننه. مننه ستاسو. دا زموږ نوی پروګرام دی نازیه اقبال بیبي، او تاسو یې لومړنۍ میلمنه یې. تاسو د وخت راکولو یو جهان مننه. مننه، هېڅ خبره نه ده، دا خو بیا ښه خبره ده. بل دا چې زما نه تاسو شروعات وکړو، کېدای شي دا پروګرام ستاسو ډېر مخکې لاړ شي، ځکه چې زه ډېره بختوره یم. بېشکه تاسو یې. او زما لومړۍ پوښتنه هم تاسو نه دا ده چې د پښتو فن، د پښتو موسیقۍ کې یو لوی نوم لرئ. د دې په شا تاسو څه ګڼئ، کم غټ کردار دی چې تاسو دومره لوی، دومره کامیابي او دومره کامیابه یې په پښتو په فن کې، پښتو په میوزیک کې دومره لوی نوم لرئ؟ کم غټ کردار دی چې په دې کې لوی رول لوبولی؟ جی الله دې وبخي، زما پلار اقبال علي زما پلار دی، زما د نوم سره تړلی، او زه چې نن څه هم یم نو اول د الله او بیا د خپل پلار په وجه چې د بچپن نه والا تر زما د شین اسمان زری زری البم هغه کیسټه پورې لکه هغې ما ته ډېره زده کړه راکړه، ډېر ما سره کوو او ما زده کړه د خپل پلار نه کړې ده. نن چې زه سم یم نو د خپل پلار په وجه یم. چې څه هم یې د خپل پلار په وجه. ښه، که بله پوښتنه دا وکړم نازیه اقبال بیبي، هغه دا چې پښتنه هنرمند دی، که چېرې پښتنه نه وی، که چېرته بل قام سره هم تعلق و او په نورو ژبو کې سندرې ویلې، څه ګڼئ دا اوس چې په کوم مقام باندې په دې مقام باندې وی، که نه دې نه مقام به هم لوړ و؟ کېدای شي دې نه لوړ و، کېدای شي بلکل ونه. او زه فخر کوم او زه د الله نه ډېر شکرګزار یم چې زه مسلمانانو کې پیدا یم، بل په پښتنو کې پیدا یم. نو زه په هر ځای کې دا وایم چې زه په خپلو پښتنو باندې ویاړ کوم، فخر کوم، او زه ډېره غټه خبره ګڼم دا. ډېره شکرګزار یم. څومره کلونه سندرې وایې نازیه اقبال بیبي؟ جی زما خو به تقریبا کېږي 20 کاله. 20 کاله کېږي. او په دې 20 کالو کې چېرته داسې یو ورځ، داسې یو وخت راغلی دی چې تاسو یې دې ته مجبوره کړي چې دا مو ویلي چې کاش دا سندرې مې نه ویلې؟ جی ښه. دا خبره خو بلکل صحیح کوئ تاسو. یوازې زه نه، هر فنکار لکه په پاکستان کې، په افغانستان کې هر فنکار که سندره ریکارډ کوي، که پروګرام ته ځي، نو ډېر زیات په یره باندې ځي، او هر فنکار ته خطره ده. نو لکه داسې څه سیفټي، داسې څه سیکیورټي زموږ فنکارانو لپاره نشته. نو په دې وجه زموږ ټول فنکاران ډېر زیات خفه دي. صحیح. تاسو دپاره په فیسبوک باندې هم یو شمېر پوښتنې راغلي دي، به هم تاسو ته ږدو. د ډیوه ریډیو چې کوم اورېدونکي لیدونکي دي، ستاسو مینوال دي، هغه به هم درته دا ږدو. خو دې ځای کې به د ډېرو اورېدونکو د لیدونکو د ډیوه ریډیو په زړه کې دا پوښتنه راځي چې هغه کومه سندره وه. زه به ستاسو له خولې به اورېدل غواړي چې هغې نازیه اقبال ته مطلب یو پوش، یو بوست یې ورته ورکړو چې په هغې باندې وپېژندلی شوه کس. نو هغه کومه سندره وه ستاسو نازیه اقبال بیبي؟ جی هغه به شین اسمان زری زری، هغه ما په البم کې کړې وه، پوره البم و، او دغه سندره باندې زه وپېژندلی شوم. د دې نه مخکې زما یو ریډیو کې ما سندره ویلې وه چې زه چې کله مړ شم ما تورې جامې واغونده. نو دا بس سندرې وې چې زه پرې خلکو وپېژندم او ډېرې زیاتې خلکو خوښې کړې. صحیح. غواړو به چې دغه سندره زموږ مینوال د خپلو مینوالو سره، ډیوه ریډیو اورېدونکو سره او لیدونکو سره لکه شریکه کړئ، زمزمه کړئ ورته، نو مننه به وي. جی ولې ای شین اسمان زری زری د سرو زرو تناونه، سپوږمۍ د بام په ځای په یار باندې سلامونه. ای شین اسمان زری زری د سرو زرو تناونه، سپوږمۍ د بام په ځای په یار باندې سلامونه. پوښتنه زما دا چې تاسو په کومه لهجه کې، په یو شمېر لهجو کې تاسو سندرې ویلي نازیه اقبال بیبي، کومه لهجه درته خوند درکوي، کومه ته اساني، کومه تاسو غوره کوئ چې هغه په هغه لهجه کې سندرې ووایئ؟ جی ما ته خو زیاتره د خپل پښتو زبان کې، پښتو کې سندرې ویل خوند راکوي، ولې چې زه په خپله پښتنه یم
او پښتانه خوښوم او خپله پښتو لهجه ډېره زیاته خوښوم. داسې خو هر زبان کې ماته سندرې زده دي، زه ویلی شم. او بیا په پښتو کې کوم چې زموږ وزیروال زبان دی نو هغه ډېر زه په مینه باندې هغه سندرې وایم. صحیح. او کوم شاعران زیات وایي د کومو شاعرانو شاعري تاسو هغې ته ترجیح ورکوئ په خپله موسیقۍ کې یا سندرو کې؟ جی شاعري خو زه د هر چا وایم کوم چې د اخلاقو مطابق وي. زیاتره د مسافرو شاعري ډېره زیاته وایم، په خپله مینه یې وایم، په خپله خوښه یې وایم، ځکه چې د هغې دا خواهش وي چې زموږ سندرې د نازیې ووایي، نو زه نه غواړم چې د هغې خواهش پوره نه شي. او بله زیاتره د لایق زاده لایق صاحب شاعري خوښوم. سراج الدین مخلص شو او اوس زما یو نوی البوم دی غټه اختر له راغلی نصیب بارکزی چې د هغوی شاعري مې هم ډېره زیاته خوښه. نازیه اقبال بي څنګه چې تاسو وړاندې په خپلو خبرو کې وویلې چې د مسافرو سندرې زیاتې وایې، نو څه وجه ده چې د مسافرو دا سندرې ستاسو په چې کومه شاعري غوره کوئ نو هغې کې زیاتې د مسافرو سندرې دغه زموږ دغه د اورېدونکو سره شریکې آیا په کورنۍ کې په خپله څوک مسافر دي یا په خپله مسافرۍ کې وخت تېر کړی دغه وجه نه مسافرو دپاره دغه سندرې ډېرې وایې؟ جی کورنۍ کې په اوس مسافر شوی دی زما هسبنډ جنرل کې ده او وجه دا ده چې ډېر وخت نه د مسافرو سندرې وایم. هغې وجه دا ده چې زه په خپله په مسافرو باندې ډېره زیات خفه کېږم. ما ته احساس وي چې دا سندرې به دوی ډېر په تنهایۍ کې ډېر تکلیف سره لیکلي دي او ډېر سوچونه به یې کړي د خپل کور باره کې او بیا سره مسافر چې دي په هغې کې عاشقان هم ډېر زیات دي. نو لکه زما خپل زیات خفه کېږي مسافرو باندې، په دې وجه باندې زه ډېر په مینه وایم. صحیح. رستو کې تاسو یو ویډیو ریلیز شوې ده، هغه ویډیو کې تاسو وایي مینه زوروره ده او ما عرفان کمال ده، ما عرفان کمال. په دې اړه راته ووایه دغه سوچ هم څنګه راغلی؟ ډېره ښکلې ویډیو هم شوټ کړې. اول به خو دا وایم چې دا ویډیو هم ولې چېرته ریکارډ کړې ده؟ جی دا خو داسې کار و چې دا سندره زما منیجر دی ګلجانې، موږ یو ورځ ګاډي کې روان وو او دا سندره هغوی پلی کړه په ګاډي کې. نو دا چې چا ویلې ده میل ویلې ده د هغې نوم ماته نه راځي، خو لومړی هغوی ویلې ده. نو هغوی ما ته وویلې چې یاره دغه شانته سندره چې تاسو ریکارډ کړئ او اتفاقا خبره ده چې ما ته ډېر زیات میسیجونه هغې نه پات شروع شو. عوام ډېر زیات فرمایش وکړو، ویلې چې یاره دا سندره خو ډېرو فنکارانو ویلې ده، خو موږ غواړو چې ستا په اواز موږ دا سندره واورو. هغې نه بعد بیا ما دا سندره ریکارډ کړه او د هغې ویډیو موږ وکړه. نو زه ډېر فخر سره دا خبره کوم او ډېره شکریه د خپل مینهوالو ادا کوم چې لکه دا په پښتو کې په لومړي ځل باندې دغه شانتونې شوې په only 25 days کې د 1 million نه بره مینهوالو زما دا سندره لایک کړه او ویې کته او لا روانه ده دا سندره. نو زه ډېره زیاته شکریه ادا کوم د خپلو مینهوالو. دغې لپاره موږ هم ستاسو جی تاسو دغه سندره ډیوه ریډیو باندې هم وخت په وخت باندې چلیږي او د ډیوه ریډیو اورېدونکي ستاسو مینهوال هغوی یې هم خوښوي او واقعي چې دغه سندره په ډېره لویه شمېره کې کتلی شي او په میلیونونو خلکو کتلې ده. غواړم به که دغه سندره تاسو لږه غونته زمزمه کې زموږ اورېدونکو لپاره د لیدونکو لپاره. جی جی ولې نه دا صحیح به درته زمزمه کوي. نو هسې یو خبره ده هسې یو خبره ده هی هسې یو خبره ده هسې یو خبره ده مینه زوروره ده مینه زوروره مینه زوروره ده مینه زوروره. نو هسې یو خبره ده هسې یو خبره ده هی هسې یو خبره ده هسې یو خبره ده مینه زوروره ده مینه زوروره هی مینه زوروره ده مینه زوروره. نو هسې یو خبره ده هسې یو خبره ده مینه زوروره ده مینه زوروره هی مینه زوروره ده مینه زوروره. مینه زوروره ده مینه زوروره ده. ښکلې سندره ده، ښکلې ویډیو لري، تاسو ریکارډ کړې ده او ډېر ستاسو مینهوال د ډیوه ریډیو اورېدونکي لیدونکي د فیسبوک سوشل میډیا چې کوم فالوورز دي هغوی ډېره خوښه کړې ده. وخت په وخت موږ په خپل پروګرامونو کې هم چلو او را به شو دې طرف ته چې تاسو نازیه اقبال بیبي
سندرې وایي لوی نوم لري ستاسو مینوال به وایي چې نازیه اقبال بیبي په خپل فارغ وخت کې څه کوي څو بچي لري بچیانو سره یې کورنۍ سره وخت څنګه تېروي څه خوښوي څه نه خوښوي خپله دغه ژوند تجربې ورسره شریکوي تاسو په عام ژوند کې څه کوئ دې په خپل فارغ وخت کې خو زه که درته ووایم نو زه ډېر زیات لکه د حدیث د کتابونو ډېره زیاته شوقي یم فضایل اعمال ګورم ډېر زیات او بخاري شپږ کتابونه دي نو هغې نه کتاب نمبر 1 نه مې سټارټ کړی دی او هغه ګورم او کور کې حدیث بیانوم خپل ماشومانو ته خپله خور مې د نسل په یو کور کې اوسېږي هغې ته د هغې ماشومانو ته او فارغ وخت کې خپل ماشومان ټول د هغې ماشومان چې نو هغې ته مونځ زده کوم زما ډېر زیات شوق دی چې زه ماشومانو ته سببات وښیم او بس دغه او بل کوکینګ سره مې ډېر زیات شوق دی کله کله کوکینګ هم کوم صحیح ښه کوکینګ هم کوئ ماشومانو سره وخت تېروئ هغوی ته سبق ښودل او په خپله سندرې اورئ خپلې سندرې اورئ که د چا سندرې ډېرې اورئ که نه که مې سندرې ته مړو شي په خپله یې ځان ته ووایئ نو په خپله چې زما کوم سونګ نه پرې ریلیز شي نو هغه زه ضرور اورم هغه دې لپاره اورم ځکه چې عوام ته خو پته نه لګي خو زه ګورم چې کوم ځای کې کوم غلطي شوې ده زما نه نو سوچ مې دي هغه نفس ته هغه غلطۍ ته هغه کمزور زما نه داسې لګېدلی وي نو بیا همدلته بیا په بله سندره کې بیا هغه غلطي نه کوم دې ځای کې به زه راشم ستاسو یو بله سندره ښه در باندې پوهېږم دروغ مه وایه دغه سندره د چا لیک دی شاعري د چا ده او دا تاسو د دې را ویډیو چېرته ریکارډ کړې ده په دې اړه که لږ زموږ اورېدونکو لیدونکو ته ووایئ په یادېږم دروغ مه وایه زه په دا پوهېږم دروغ مه وایه دا شاعري چې کومه ده نو د لایقزاده لایق صاحب ده او دا زما نه مخکې ډېرو ښو سینګرانو ویلې ده او دا په خپله زما ډېره زیاته خوښه وه نو دا ما په خپله ریکارډ کړه د دې میوزیک ارینجمنټ ما خپله کړی دی او دې کې چې کومه بانسري غږېدلې دې کې چې کوم هامینګ جوړ شوی دا هر څه ما په خپله جوړ کړي دي خاص کر د مسافرو دپاره ولې چې مسافر او بیا خاص کر د عاشقانو دپاره چې دا یو عاشق هم بل عاشق ته ویلی شي چې ښه درته یادېږم دروغ مه وایه زه په تا پوهېږم دروغ مه وایه د دې ویډیو مونږ په شوګران کې کړې ده او مختلف علاقو کې مونږ کړې ده تاسو به کتلې په یو ټایم کې زه د سمندر په منځ کې ولاړ یم چې چپې ځي راځي هغه ټایم کې خو چې به مې چپو ته کتل نو په سترګو به مې تیاره هم راغله خو بیا هم کوشش ښه کوشش هم کړی دی ډېره ښکلې ویډیو ده ډېره ښکلې شاعري ده ډېره ښکلې طریقې سره تاسو ریکارډ کړې ده او غواړم به چې په تلو کې د ډیوه ریډیو د اورېدونکو لیدونکو لپاره لږه غونډه زمزمه کوو که نو ډېره مننه به وي جی بالکل ستاسو د ټولو ډېره مننه په سکایپ په لاره چې څوک ما ګوري د هغوی هم ډېره مننه او چا چې ما ته میسیجونه کړي د هغوی هم ډېره مننه او د ډیوه ریډیو پوره ټیم ته زما لخوا ډېر سلامونه ډېره مننه او په تلو کې به زه تاسو ته همدا سندره استایي تاسو ته زمزمه کوم هی زه درته یادېږم دروغ مه وایه ښه په تا پوهېږم دروغ مه وایه زه درته یادېږم دروغ مه وایه ښه په تا پوهېږم دروغ مه وایه ښه په تا پوهېږم دروغ مه وایه ډېره مننه نازیه اقبال بي ستاسو ډېره مننه کوو تاسو ته خامخا مې درته غواړو یو جهان مننه ستاسو ډېره مهرباني هم دا وه د نن ورځې د ډیوه ستوري خپرونه تاسو واورېده هم کتل نازیه اقبال خبرې هم پکې واورېدې نازیه اقبال بیبي او د راتلونکي جمعې په ورځ به د یو بل ستوري سره ستاسو په وړاندې راځو